اوسنیم بچي خو افسوس په دې خبره راځي چې کوم امیدونه مستانه ساتلیو هغه پوره نشو. سبا قبر ته ورسېږم خو ته به د خپل پلار بدل وانخلې. اخرانه ماړه مورې، که ته رانه خفه شوې نو خدای به رانه خفه شي. زه تا سره دا لاس کوم مورې، لاس کوم چې زه به ستا ارمانونه ضرور پوره کوم، ضرور. نو بیا قسم وخوره بچې چې ته به یو ورځ زما دشمن زما خوا ته ضرور راغلې. قسم مې د ستا په سر وي مورې چې یو ورځ به ستا هغه دشمن ستا خپو ته ضرور راولم، ضرور. بچې مورې مورې تا دلته؟ شاباس بچې، نن زما په تا پوره یقین شو چې ته به د خپل پلار بدل ضرور علې، ضرور. دا بدماشان مورې، دا بدماشان نه دي، دا کاغذي پهلوانان دي. دا ستا مور په کرۍ باندې راوستي دي چې ستا د زور او ستا د طاقت امتحان واخلي. شکر الحمدلله چې ته په خپل امتحان کې فرسټ ډیویژن پاس شوې. پاتې شوم زه خواصیم د زړه د لاسه فیل یم. او ته فکر مکو فقیریا چې زه در سره یم که نه، نو ستا د زړه د ارمان به یو ورځ ضرور پوره کېږي، ضرور. اوس زما د ژوند مقصد د دشمن نه انتقام اخیستل دي مورې. اوس صرف ستا دوا پکار ده مورې. نو بیا ورځه بچې، زما دعاګانې ستا سره دي. سزا مجرمانو ته ملاویږي وارث خانه، ما څه جرم نه دی کړی. استم خان خور ما سره مینه کړ، او که دا دروغ وي نو بیا ته ما ژوندی په ځمکه کې ښخ کړه. دا د یو پښتون لوز دی. وارث خانه، که د دې ځوان خبره رښتیا وختله نو بیا به انصاف. بخیر غیرتی پښتونه، بخیر. استم خانه تاسو مجرم به راوستو. ته د لالا مجرم نه، زما مجرم دی. تله به زه سزا پخپله ورکوم. نه فیصله وشوه او ډېره ښه فیصله وشوه. اوس ته ازاد یې، ته تلی شې او ته تلی شې. ورو بخیر. دا دې څه وکړل وارث خانه؟ زما مجرم دې همداسې پرېښو؟ آخر ولې؟ ته نه پوهېږې استم خانه، ته بلکل نه پوهېږې. ستا نه ستا خور ډېره هوښیاره جنۍ ده، والله چې ډېره هوښیاره ده او ډېره ښه فیصله وکړه، ډېره خوږه فیصله وکړه. اوس دا کیس خو ختم شو. اوس د نوي کیس خبرې کوه او د کیس خبرې کوه. د کیس یو بدماش ګوټي زما د یار اډه بنده کړې ده. که چېرې تا هغه اډه کولاو کړه نو په دې چک کې چې څومره رقم ډکولی شي ډک کړه. دا بلینک چک دی. د هغه دشمن نوم راته ووایه. زما د دشمن نوم دی جلال. زړه خو مې غواړي چې د دې ټوپک دا 11 ګولۍ ستاسو له دې سینو نه وباسمه، خو نه، ستاسو په سر باندې چې ما کوم تاوان ایښی هغه ما ته راورسېده. خو دومره یاد ساتئ چې په دې تاوان باندې تاسو هېڅ چېرې نشئ خلاصېدی، هېڅ چېرې. خپل عادتونه بدل کړئ، د ګنده ژوند دا لارې بدلې کړئ، د انسانانو زامن جوړ شئ. دا تخریب کاری او دا ذخیره اندوزي او دا رشوت خوري او دا بېماني پرېږدئ. د خدای خاطر وکړئ، دا بېماني پرېږدئ. او که بیا مې په غلطه لاره ولیدئ بیا به تاوان نه، یا به ستاسو سرونه او زما دا ټوپک به ټوپک. سترګې وله وتړئ او خپل مقام ته ورسوئ. وارث خانه، څه چل دی هلکه؟ په دې پیسو څه وکړو؟ څومره پیسې جمع شوي دي؟ پوره 10 لکه روپۍ. پوره 10 لکه؟
ته به داسې کار وکړې دا پیسې به زمان کاکا له ورکړې هغه ما په ټوله خبره باندې پوه کړی دی د هغه کونډو د لوڼو ودونه کول دي او څه په یتیمخانو کې ورکول دي ځه ورځه ډېره ښه ده وارث خانه اوس په توکنه نیسي دا وال یاره دا ډېر ټیک کار وکړو کاکا کاکا هغه چنده یتیمخانې ته ورسېده که نه هر څه مې ورسول ها او دا هغه کونډې د لوڼو ودونه شوي دي که لا پاتې دي د هغه ودونه داسې په درز دروزو شو چې مور یې تا ته په دوا کولو ستړې شوله غریبه زه یاره چې هغه کونډه غریبه خوشحاله نو موږ خوشحاله یو یو خبره سره کوم کاکا وکړه خفه کېږې به نه ښه ما وې دا کونډې سره ستا نکاح ونه کړم داسې یو بچې زما د عمر د واده دی اوهو کاکا تا ته څه پته نه ته خو لا ځوان یې قسم مې دې په خدای وي چې ستا نه بوډاګانو سړو د ځوانو جنکو سره ودونه کړي دي هغه خدای شرمولي تا ټیک پېژندلي څه چل دی لکه جنۍ په هوش کې راغله نازو په هوش کې راغله زه ته اوس لاړ شه او استم خان ته ووایه چې سبا په 2 بجې سره د خپله خوره تور غر ته ځان راورسوي پوه شوې ما به مجرم راوستی فیصله به په میدان وشي مونږ خو به ضرور رسو خو داسې نه چې مونږ په تمه او ته بېغمه ولې 4 وخته مخکې او پولیس درپسې وي زیاتې خرتې مه کوه لړمه زیاتې خرتې مه کوه هسې نه چې ګولی د باندې خرابه کړمه دا شین مرچکی ګورې که نه دا دومره تاوجن دی دومره تاو دی پکې چې لار به دره خطا کړي مرچکې نه لا مونې ماله را دا مونې وړه ده په دې ستا کار نه کېږي ورځه ورځه منډه کړه سردار سړی به لټې چېرته او ریمبو خانه هغه سړی که د ځمکې په تل کې دن نه ومي که نه پوره وباسم به ولې چې هغه د استم خان غوندې د شریف سړي د خور سره 3-5 کړي دي هغه له به سزا ضرور ورکوم تا سره خو به زه کور کې ګورم په ده سره ما کوم جرم کړی دی کاکاجي چې ما سره ژوند خو د خپل عزت دپاره ژوند ختم کړي ژوند دپاره خپل عزت نه کاکاجي نازو زما چنګله ده دا ستا چنغله ده دا زما لور هم ده خبردار که د واده نه مخکې تا د دې نوم په خوله باندې واغشتو راغلی شه نازو